تا د یارانو هر ارمان تاسې نسپار نیولې تا د یارانو هر ارمان تاسې نسپار نیولې خو ستا پرانو شور مازا نه منې او که نه څنګه مین مې کړې په ځانه منې او که نه درنه مې هېر کړلو جانان ځانه منې او که نه د شیدا ټي وي قدرمندو کتونکو سلامونه احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری لال محمد شیدا یم نن را سره یو ځل بیا دلشاد فاضل صاحب مېلمه دی او تر ټولو د خوښۍ ځای دا دی چې نن فاضل صاحب زما کلام انتخاب کړی دی نو په سر کې فاضل صاحب ته ښه راغلاست وایم مننه ورنه کوم چې موږ یې د دې وړ وګڼلو او زموږ کلام یې د ترنم په ګاڼه باندې سنبال کړو نو تاسو هم دې ته رابولم تر څو د ترنم د زړه په مینه سره واورئ فاضل صاحب په خیر مننه شیدا صاحب زه هم په خپل وار سره ستا چینل چې څومره مینوال دي هغې ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او زه هم ډېر خوشحاله یم تا سره قدرمن شي ترنم واوره ستا غزل ده چې څنګه مینه مې کړې په ځانه منې او که نه څنګه مینه مې کړې په ځانه منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه د نفرتونو د دنیا نه مې راویستلې د نفرتونو د دنیا نه مې راویستلې ځانو په ماشه مهربانه منې او که نه ځانو په ماشه مهربانه منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه یوې هنداوې درته بیا د سترګو خوند نه کتل یوې هنداوې درته بیا د سترګو خوند نه کتل ښکارېږي بیا شوې مسلمان ځانه منې او که نه ښکارېږي بیا شوې مسلمان ځانه منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه تا د یارانو هر ارمان تاسې نسپار نیولې تا د یارانو هر ارمان تاسې نسپار نیولې خو ستا پرانو شور مازا نه منې او که نه خو ستا پرانو شور مازا نه منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه درنه مې هېر کړو له جانه ځان منې او که نه تا د ښایسته دلبر نامه غزل کې رسم کړله تا د ښایسته دلبر نامه غزل کې رسم کړله شیدا ټپه کړه یا قربان
शेदा टपकड़ा या कुर्बाना मने औकना दरना मेर गड़ालो जाना जान मने औकना संगा मैल में क्लिप जाना मने औकना संगा मैल में क्लिप जाना मने औकना दरना मेकड़ो खुल जाना जान मने औकना تا د یارانو هر ارمان ته سینه سپر نیولې خو ستا پوره نه شو ارمان زهر منې هم که نه له ګرانو ملګري دلشاد فاضل صاحب نړۍ مننه یاد دې وي چې دلشاد فاضل صاحب زموږ خوږ ملګری دی زه ترې بیا هم مننه کوم چې زموږ غزل انتخاب کړو او له دې بعد به هم فاضل صاحب تاسو ته وار په وار سره نوي ترنمونه ډالۍ کې وړاندې کوي نو تر پایه راسره پاتې اوسئ زموږ یوټیوب چینل لایک سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ په پاک الله مو سپارو په مخه